د یولرنا ټیک ټریننګ پروګرام نه به حتما خبرې ویډیوګانې به مکتلې چې 220 شاګردانو الکان جلګان دواړه ته په 15 مختلف برخو کې ټریننګ ورکول کېږي فری مکمل شپږ میاشتې لپاره. سوال دا ده چې د ټریننګ ته اپلای څنګه کولی شي. همیشه چې کوم هم د ټیک ټریننګ ویډیو تاسو کتلی وسی سوشل میډیا باندې یا دغه ویډیو ګورئ د اپلیکیشن لینک په ډسکرپشن کې حتما ورکول شوی ده. په ټیک ټاک کې په بایو کې مشته ده، هر ځای کې کولی شي دی ویډیو لینک کې هم تاسو کولی شئ را پیدا کړئ. په ډسکرپشن کې لینک را پیدا کولی شي. لینک ته راغلی مثلا دا اوس یو لینک ته class.io ګوره سکالرشپ اپلای سکالرشپ لینک باندې چې کله تاسو کلیک کوئ په سوشل میډیا پلیټفارمز کې کومه ویډیو چې تاسو ګورئ ډایرکټ هم دې پیج ته راوړي. ټول معلومات د ټریننګ باره کې شته دي. دا هر څه ته تاسو ولوستل ښه وګورئ. اپلای ناو باندې به کلیک کړئ، خپل معلومات ورکړئ. مثلا جیمز بانډ چې کومه مې تاسو نومې ځان نه بدلون نه ورکوي چې هر نمبر یې تاو خپل ولایت به انتخاب کړئ او اوسنی ادرس چې چیرته یې اوس نوم پلار نوم میل یا فیمیل نمبر دویم سیکنډ نمبر آپشنل ده که چیرې لري ورکړه کیدای شي بعض وخت تا یو نمبر کارونه کې بل نمبر کارو کې ایمیل د خپل ورکړه صحیح ایمیل دا ما سمپل ولیکو تا چې کوم شخصي ایمیل دا به ورکړي ورته. دویم پیج ته راځئ بیسیک معلومات دوشول اډیشنل معلومات چې کوم د تا د کورس په باره کې دي چې کوم کورس انتخابوي. اول خو باید how will this program help you achieve your goals. دا پروګرام چې ته اوس انتخابوي دا څه رقم طریقې سره تا د کوم موخه چې ځان ته لري هغه رسولو کې تا سره کومک کوي. یو پاراګراف په لیکئ 100 نه تر 200 لغته پورې. نو همداسې دویم سوال ایجوکیشن لیول به دې وګورئ، هاوس هولډ انکم لیول چې تاسو مکمل کور کې عاید څونه ده، کوم کورس انتخابوئ دلته به راشئ خپل د خوښې کورس چې کومې 15 سکلز دي فرنٹ اینډ یو ایکس یو آی فاینانشل اکاونټینګ ډیجیټل مارکیټینګ او ګرافیک ډیزاین هر یو څو انتخاب به کړئ. ډو یو هاف any prior experience in the selected programs field. دا کوم فیلډ چې تا انتخاب کړی ده آیا دې کې مخکې نه معلومات لري که نه لري. که درلودو دي یا نه درلودو به لیکئ not much مثلا زه دا لیکم تا yes I do یا no I don't چې کوم همي. Would you like to purchase a laptop and repay in 6 months installment. آیا لپټاپ اپشن ته پکې غواړئ چې اپشن لپټاپ واخلي بیا په 15 شپږ میاشتو کې پیسې بیرته ورته تحویل کړئ. دا نور I understand this program چې اپلیکیشن هم سبمټ کړو داسې یو سکسسفل سبمټ آپشن تاسو ته راځي. دویم بیرته څنګه ځئ اوس ایمیل خو تاسو وکاتو نه لاګین تاسو ته راغی نه پاسورډ تاسو نه وخت نه خو نه بعد کوم ایمیل چې تاسو انتخاب کړئ هغې کې تاسو یو ایمیل راځي. دغسې یو ایمیل ماته راغی ګورئ ایمیل او پاسورډ دواړه ماته راغلي. دوی چې کله ته لاګین کول غواړئ په دې لینک باندې به کلیک کړئ دا ایمیل به د خپل ورکړئ او دا پاسورډ چې کوم مونږ تاسو ته درکړی ده دا به ته هلته پیسټ کړې ته به اکسس را پیدا کړې. بس چې کله زه لاړم ایمیل او پاسورډ مې ورکړو ما دغې ډاشبورډ ته خپل راوړي چې ګوره نوم مې ده ایمیل مې ده نمبر مې ده دغه فیلډ ما انتخاب کړی. مثال اپلیکیشن سټیټس پی فی اوسه پورې ما فی نه ده ورکړی نو ځکه که چیرې کورس شروع هم شي امتحان نه رام شي ما ته زنګ نه وهل کېږي. اوس د پیسو تحویلول یا د فیس تحویلولو څو طریقې دي را به شئ د یو کلیک ته اکشنز پی پروسیسنګ فی کلیک دکو تیار ساده ژبه کې تاسو ته معلومات درکوي. پی اپلیکیشن پروسیسنګ فی 200 روپۍ 200 افغانۍ فیس ته د پوره شپږ میاشتو کورس صرف دا د امتحان فیس ته پکې ته نه اخلي. اول موږ سره آنلاین پیمنټ ته دویم موږ سره کیش پیمنټ ته. آنلاین پیمنټ د لینک ته به لاړ شوئ کلیک یې کړه ډایرکټ همدې لینک ته وړي دلته به خپل ایمیل ورکړئ کریډټ کارډ او هر څه چې اوسي مکمل پی به کړئ تا به سلا فیس به پی شي. بیرته بیا په دې پیج کې چې فیس پی شو هلته رسید تا ته واخیستو هغه رسید به د فایل کې اپلوډ کې خلاص سبمټ به کړي د تا فیس پی شو. اوس سوال دا د اکثر خلک وایي چې ما سره بانک اکاونټ هیڅ هم نشته ده دغه لینک ته کاپي کا همدا کوم لینک چې چیک آوټ ulearna.com څوک هم دوست ده هر څوک چې ده یا کابل کې یا بل ځای کې هر ملک کې چې ده ورته سینډ کا هغه ته وایي چې تا دا فیس پی کړي کوم رسید چې هغه ته راځي بس هغه رسید عکس به تا ته در سینډ کړي ته به د هغه رسید عکس واخلې دلته به یې اپلوډ کړي بس دونه ده. او که چیرې بیخي بانک اکاونټ هیڅوک هم نه لري خپل هم بانک اکاونټ نه لري بس آفس ته به لاړ شئ چې کوم ادرس تاسو ته درکول شوی ده د ادرس ته بیل به درکړي درته هغه بیل عکس به واخلې بیرته دلته به یې اپلوډ کړئ او سبمټ خلاص بیا دا سټیټس ته چینج کیږي. نو دغه پیج اتا د کورس اتا د معلومات
ته کامیاب شوی ته ناکام شوی ته څونه پروسس د کړې ټول دغه پیج ده. دغه طریقې ته کولی شي چې د یولانا ټیک ټریننګ ته ثبت نام وکړي. وخت کم ده 10 فبروري پورې وخت لري نو څونه چې زر کولی شي اپلایانې شروع کړئ له خیر سره.